تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اعتکاف کون کې مبارک دا سے فرمایلی چې اعتکاف کون کې د اعتکاف د وجنه په جمعات کې ځان مقید کړي دي او د هغه د وجنه د ګناهونو نه بچ پاتې کیږي او د تبع د نیکیانو ثواب هغه سی ورکول شي لکه نور نیکی کون کې څومره چې نیک اعمال کوي هغه ته او دغه اعتکاف کون کې تبع د هغه نیکی کون کو په شان دي ثواب ورکول شي ځکه د په جمعات کې بند دي نو د تبع د په عمل نامه کې به ثوابونه لیکل کیږي دې حدیث روایت ابن ماجه کړی دی محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه د اعتکاف کولو فضیلت معلوم شو چې اعتکاف څومره فضیلت لري چې سړی په اعتکاف کې کېناستو گویا د ګناهونو نه ځان بند کړ ځان په جمعات کې قید کړو جمعات کې مقید ناسته د ځان د ګناهونو نه بچ کړی دی بیرون نوځي ګناهونه محفوظ وي او نور خلک څومره نیک اعمال کوي جمعات نه بهر جنازې ته ځي د مریض پوښتنه کوي وغیرہ نیک اعمال کوي او دې نشي تللی د جمعات کې ناسته د اعتکاف کوونکي د الله هغه ثوابونه په عمل نامه کې لیکي څومره ثوابونه چې هغه خلک چې هغه جمعات نه بهر نیک اعمال کوي او جنازې ته ځي او مریض پوښتنه کوي د هغه څومره ثوابونه دي هغه ثوابونه به درته الله مفت په جمعات کې ورکوي محترم مسلمانانو ورونو په آخر عشره کې اعتکاف وکړئ دغه ثوابونه ځان دپاره حاصل کړئ را روان کال د بیا معلومات بنېږي چې مړ به که ژوندی به لهذا سړي په جماعتو کې اعتکاف وکړي او زنانه په خپل کور کې اعتکاف کولی شي په خپل کور کې ځان دپاره یو ځای خاص کې هلته اعتکاف وکړي او دغه ثوابونه ځان دپاره حاصل کړي محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ والسلام د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي